شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. مینوالو کتونکو زه یم ستاسو کوربه بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې ما سره زما دا خپرونه. مینوالو کتونکو په نننۍ خپرونه کې به زه تاسو سره د دې وطن د یو ډېرې اهمې پیښې په حواله باندې خبره کوم. دا بېوسو او مظلوم خلکو دپاره په هر پرم باندې اواز اوچتونکی عثمان کاکړ یعنی عثمان لالا شهید کړی شو. ډېره لویه سانحه ده، ډېره لویه پیښه ده. دا غم او دا پیښه د خدای بخلي عثمان لالا د خاندان، دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د پښتون قام دپاره نه بلکې د پورا پاکستان دپاره او د پورا پاکستانی پارلماني نظام او سیستم دپاره لویه صدمه ده، لوی غم دی او لوی درد دی. کتونکو خدای بخلی عثمان لالا د لر او بر د مظلومو پښتنو یو داسې چغه او اواز و چې دا بغیر د مرګه خاموش کول ممکن نه و. هماغه شانتې وشوه. خدای بخلی عثمان لالا ډېر په بېدردۍ سره شهید کړی شو. عثمان لالا د مرګ سړی نه و، ولې دا کم ژوندي خلک چې دی دا به ټول مري. بس د عثمان لالا نمبر هم پکې راغی. زړونه مو زخمي دي، سینې مو زخمي دي، خیالات مو زخمي دي، احساسات مو زخمي دي، جذبات مو زخمي دي، او والله چې د خپل غم او درد د بیانولو دپاره را سره الفاظ نشته. دا عثمان لالا د مرګ سره د پاکستان جمهوری نظام، پورا پاکستان او په خصوصي توګه پښتانه او د پښتنو سیمه د یو داسې لوی مبارز نه محرومه شوه او د داسې لوی سیاستدان او پارلیمنټیرین نه محرومه شوه چې هغه د حق یو چغه او یو ناره وه. عثمان لالا دې الله وواڼه جنتونو کې ځای ورکړي او په خصوصي توګه دې الله پاک د ځان سره د قیامت د ورځې پورې په خپلو خصوصي میلمنو کې وساتي او په جنت الفردوس کې دې ولا الله پاک یو ډېر لوی اعلی مقام ورکړي. د خدای بخلي عثمان لالا په پښتون قام باندې، د پاکستان په جمهوری نظام باندې او د پاکستان په بېوسه او مظلومو طبقو باندې یو ډېر لوی احسان دی. او مونږ چې د عثمان لالا څومره هم صفت وکړو هغه به کم وي، ځکه چې د عثمان لالا ډېر لوی قرض زمونږ په اوږو باندې بار دی. کتونکو د عثمان لالا د مرګ سره صرف د خدای بخلي عثمان لالا خاندان نه، پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه، صرف پښتون قام نه، بلکې پورا پاکستان ته یو ډېر لوی نقصان وشو. کتونکو زه چې هر څومره د خدای بخلي عثمان لالا په حواله باندې په دې خپرونه کې خبره وکړمه، نو هغه د پښتو متل دی وړه خوله او لوی خبرې. زما علم، زما پوهه، زما بصیرت د هغې پایې نه دی چې زه د عثمان لالا خوبیانې او خواص بیان کړی شم. خو صرف دونه به ووایم چې د عثمان لالا غم ډېر لوی غم دی. الله دې پښتون قام له، الله دې د هغه خاندان له، الله دې د پاکستان ټولو جمهوریت پسند قوتونو له د عثمان لالا د مرګ د دې صدمې د برداشت کولو توفیق ورکړي او الله تعالی دې د عثمان لالا یو نعم البدل په دې وطن کې ضرور پیدا کړي. کتونکو د عثمان لالا ډېره تاریخي جنازه وشو او دا د پاکستان د تاریخ د ټولو نه لویه جنازه وه. په دې جنازه کې د خلکو شرکت د دې خبرې ثبوت و چې قام د عثمان لالا سره څونه مینه لري او پاکستانی قام او د هر مکتبه فکر خلک څونه وسیع النظر دي. د پښتنو لیډر، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لیډر، د بلوچستان سره تعلق لرونکی لیډر او دونه لوی اعزاز ورکول دا د کمال خبره. بعضې خلک د مرګ نه پس ځان په خلکو ومني. عثمان لالا هغه شخصیت و چې په ژوند هم په خلکو ځان منلی و او د مرګ نه پس هم ځان په خلکو ومنو. کتونکو خدای بخلی عثمان لالا ضلع مردان ته بار بار راغلی دی او کله چې به ضلع مردان ته راغی او په خصوصي توګه به شیرګل ته راغی نو ما به ورسره ضرور خبرې اترې کولې او ناسته به مې ورسره کوله. کتونکو نن زه د پښتو پوینټ ټي وي په شیشه باندې تاسو سره د عثمان لالا یو یادګاري مرکه شیر کومه کومه چې د عثمان لالا سره زما شوې ده.
کتونکو چې کله د پی ډي ایم د تحریک ابتدا وه، تحریک کې دننه سیاسي انتشار و، تحریک عروج طرف ته روان و. عین په دغه موقع باندې خدای بخلی عثمان کاکړ شیرګړ ته د پخواني ناظم خالد شاه حجرې ته د دعا او فاتحه خوانۍ په غرض راغلی و. هم په دغه موقع باندې د خدای بخلی عثمان کاکړ سره زما ناسته وشوه او ما د پښتو پوینټ ټلویزیون لپاره د هغه سره یو مرکه وکړه. کتونکو نن د یادګار په طور باندې او د ډالۍ په طور باندې زه دغه خپل معمولی کوشش او دغه مرکه د خدای بخلی عثمان لالا خاندان، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، پښتنو او د دې وطن ځپل شوي هغه قامونو ته کوم چې د زمانو راسې د خپل حق نه محرومه ساتلی شوي دي هغوی ته ډالۍ کومه. راځئ چې وګورو د پښتو پوینټ ټلویزیون په شیشه باندې زما دغه معمولي شانتې ډالۍ. مولانا صاحب سره ولاړ وي، د هغې نه پس هغه وایي چې بي پلان هم راغی، سی پلان هم راغی. ریزلټ یې زیرو ښکاري. تاسو څه محسوس کوئ؟ ګورې خبره دا ده چې دا اپوزیشن پارټیانو پر دې متفقه دي چې دا الکشن چې دی دا صحیح نه دی سوی. دا د انټلیجنس ادارو په طاقت باندې د هغوی په مداخلت باندې عمران مسلط کوي پر دې ملک باندې. صوبه اسمبلیانو کې په 3 صوبه اسمبلیانو کې اتباع پارټي صوبه کې طریق حساب او په ټول ملک او ټول پارټیانې په اتفاقي رایې سره دا فیصله او پرېکړه وکړه په هغه شپه باندې چې دا الکشن نتیجه ونمومي. په پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما دا سټینډ په کار دا دی چې په اسمبلۍ کې حلف نه واخلي. او پیپلز پارټي نون لیگ دا نه کول، هغوی موږ حلف حتما اخلو خامخا. بیا حال پارټیز کانفرنس شوي دي او 2-3 وشو او په دې کې دا وشو چې اوس مشکل دا دی چې هغوی موږ د دې درنه برخه نه یو، د ازادي مارچ برخه نه یو. دا د 3 واړو پارټیانو دا خبره روانه کړله. دا د دوی کوم فیس 1 چې و، بیا فیس 2 کې بیا دا خبره ولی چې صرف به د جلسې بجای دلته به موږ دغه کوو، درنې بجای موږ روډ بلاک کوو پرو وطن. د هغه ځینې چې هره جمعه به په ټول ملک کې چې دی دا پارټیانې به راځي جلسه او جلوس به کوي. د دې خبرې سره بیا مسلم لیگ، MP او پیپلز پارټي دوی دا اتفاق وکړی چې تر دې حده پورې موږ سره ځو. بیا په دې کې نون لیگ هم خاموشه دی. موږ غواړو دا چې پیپلز پارټي په کار دا دي ډېر تحریک په کار چې اکټیو وشي. پښتونخوا پارټي او جمعیت چې دي هغه خو اوس هم اکټیو دي. د هره جمعه چې په هغه کې موږ خپل نه. تاسو څه محسوسوئ چې مطلوبه نتایج حاصل شو د دې په نتیجه کې، یا څه 1% 2% 10% سړی بنده شوی دی؟ مطلب یو خو دا مقصد حاصل شو چې ولس ټول په دې خبر شو چې معنا انټلیجنس ادارې چې دي هغه په الکشنو په سیاست کې مداخله. دا ډېره لویه خبره ده. 2 کاله بله دا هم دغه سوله چې عمران خان چې دی دا د ولس په ووټ نه دی راغلی، د انټلیجنس ادارو په کومک راغلی. دا دواړه ډېر اهمیت لري. بل دا هم دغه سو چې میډیا چې ده دا دوی د انټلیجنس ادارو په کنټرول کې ده او له هغه بعد څه ګزاره یې کړې ده، یعنې معمولي یو دغه کوي. بل دا هم دغه دی چې مثال د صدر چې کوم آفس دی دا
یو مورچه یې جوړه کړې د پر عدلیه باندې د حملې الیکشن کمیشن باندې د حملې نو اوس دغه د حکومت هم دې ته مجبور سو مخکې الیکشن کمیشن د دوه ممبران د سند او د بلوچستان غبي خبرو دا د اوس خبره هم روانه کړې دا نه او بل دا دی چې د دې درنې او د دې ازادي مارش له وجې د حکومت چې کوم هغه اتحادیان دي هغه هم د ناراضګۍ اظهار کړی که څه هم هغه دا موقع باندې بیا کوشش کوي حکومت بلیکمیل کې مراعات نه که بي ان پي چې د اختر مینګل صاحب او ام پی ام دی چودریان دی او د سند ګرینډ الاینس دا څلور دوی اتحادیان دي بل دا دی چې دوی کوم دا د دوی اتحادیانو کې او تحریک انصاف کوم دا خبره روانه ده دوی خپل اپس کې چې دی چې په کار دا دی پارلیمنت کې یو دننه یو چینج راشي موږ ساده خبره کوو عمران خان استعفا دا نوی الیکشن اعلان او بیا په دې کې به د فوج د انټلیجنس دارو رول کردار نه او بل د آئین او د پارلیمنت بالادستي سپرمیسي نه د ان هاوس تبدیلی اثر تاسو محسوسوي دا شته چې دا بار دې باندې شاید ځینې پارټیان یې دغه نه لري معنا اتفاق نه کوي یا ځان واچوي موږ خو دا وایو چې ناوس تبدیلي معنا دغه ده چې دا به هم اسټبلیشمنټ په دغه باندې په دغه باندې موږ خو دا وایو چې اسټبلیشمنټ په کار هېڅ مداخلت نه او دا اتحادیان چې دا خپله په کار وي د دې دغه ځای دا ملک حالت ته وګوري ګراني ته وګوري مهنګایي ته وګوري دا بدامني ته وګوري دا ولس مشکلاتو ته وګوري دا څلور اتحادیان چې دي دا خود په خوده په کار دي سي د دې حمایت ته لاس وايي سرجي ستاسو تعظیم ده د آرمي چیف د ملازمت کې د توثیق کومه خبره چې عدالت فیصله وکړه د قانون سازي دی وشي اپوزیشن سره د حکومت سره مذاکرات په دې حواله شوي او تاسو استدابینه چې د امکان شته چې داسې قانون سازي وشي د هغې په حق کې ګوره پښتونخوا ملي پارټي سره خو چا نه دی کړی نه امکان شته چې څوک دی کړي هغه د پښتونخوا ملي پارټي ستانس دی یا موقف چې د هغه ټولو ته معلوم نه اپوزیشن هم دا دی په ظاهره باندې هېڅ نه دي شوي په پټه پاکستان کې هر څه په پټه باندې کېږي هر څه په پټه باندې کېږي په ښکاره خو داسې خبره نشته او دغه نه الیکشن کمیشن جی او په کار هم د پولیټیکل پارټیانې دې قانون پاسوري کې په کار چې ډېر احتیاط وکړي د دې ځای ډډه وکړي الیکشن کمیشن جی نن غالبا چې د سټینډینګ کمیټې میټینګ دی پکې تاسو پکې سر تاسو وینئ چې تاسو سوای اپوزیشن سوې د خپل خبره په ور موږ دا وایي دا د حکومت او د اپوزیشن کار دی د الیکشن کمیشن ممبران ټاکل دا په کار چې کوټ ته ولاړ نه کوټ خپل دا وایي یاره د پارلیمنت کار دی هغه عمران او د ټوله سره د هغوی داسې رویه ده چې هغه هر کار کې پارلیمنت بدنامه کوي تاثر ولستم دا ورکې ادارو تم دا ورکې چې پارلیمنت د صلاحیت د دانش فیصله کوي نو چې بیا پر مخ باندې ولاړ شي هغه بیا د ویش مت خپل مرزي خلک راوستي نو په کار دا په دې باندې حکومت او اپوزیشن اتفاق رائے وکړي هم د ممبرانو باندې د بلوچستان او د سند او الیکشن کمشنر باندې په کار چې پارلیمنت دا ته کې دا بل ادارې ته لاړ نشي نن چې تاسو میټینګ دی څه نتیجه څه تاسو وایي چې پازیټیو څه شي زبرش نو د چرک په ناره دی وخت باخ دا ازادي مارچ نو ازادي مارچ کې یو خبره ده چې مولانا فضلالرحمن صاحب د دې ټول آل پارټیز کانفرنس د سربراہ په توګه باندې دیره روان شو بیا ازادي مارچ له کوټو او کراچۍ نه روان شو بیا تر اسلام آباد پورې بیا تقریبا زرګونو لکونو انسانان د اسلام آباد کشمیر هایوې باندې دلته ناست بیا په دې کې بیا پښتونخوا ملي پارټي او مولانا صاحب پر دې خبره باندې اتفاق رائے مولانا صاحب سره موږ ولاړو مدد